د کهانۍ شروعات وشي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې دی لګیا وي او ځان له په کباړ کې څه څیزونه راغونډوي. لکه دوران دی په دغه کباړ کې یو ریبوټ وویني چې هغه نور ټول ختم شوی خو صرف د هغه دماغ لا ژوندي وي او دی ځان سره هغه راوالي. دا اصل کې یو ورلډ وار شوی و چې د هغې د وجې دا ټوله دنیا ختمه شوې وه. کومو خلکو چې دا جنګ ګټلی نو هغې ځان یو بیل ځای جوړ کړی او هغې به په هغې کې اوسېدل. د هغه ځای ته به یې نوم اخیستو ظلم. د ظلم کې به چې څه هم خراب شو یا به پلتو شو نو هغه هر څه به دې لاندې دنیا ته راوغورځول. د لاندې ځای ته به دې آین سیټي ویله او دغه پلتو سامان کې د کس ته دا ریبوټ میلاو شو چې پای کې دماغ د انسان استعمال شوی و. دا کس دا ریبوټ والی او خپل لیب ته راوړي. دا کس اصل کې یو ډاکټر و چې چا به هم لاس یا خپه خراب شو نو د به هغه لاس او خپه کټ کړو او د هغې په ځای به ورته د ریبوټ یعنې د اوسپنې لاسونه او خپې ولګول او د ده نوم و ډاکټر ایډو. دا ریبوټ راوړي او دا اسمبل کی یعنی دې ته یو نوی باډي ور واچي چې کله دا ریبوټ په هوش کې راشي نو دی پر خپل وجود باندې ډیر زیات حیران شي او دی یکدم راپاسېږي چې دا لا څنګه چل دی زه واپس څنګه ژوندی شوم ځکه دکې خو دماغ د انسانانو و. مسله دا وي چې د خپل زوړ وخت بالکل هم نه وي یاد. دا کپړې واچي او د بره نه راکوشي چې دا لاندې راکوشي نو دا وویني چې مستر ایډو لګیا وي او چاله علاج کوي. مستر ایډو چې کله دې ته خیال شي نو دا دې خواله راشي او دا ځان سره بوزي او په یو بینچ باندې ځان سره کینی. معلومات وکړي چې ته څوک یې او ستاسو نوم دی او ته څنګه طریقې سره ډسټروی شوې. نو هغه ورته ووایي چې ما ته خو هېڅ هم نه دی یاد. هغه ورته ووایي چې ما ته خو خپل نوم هم نه دی یاد. نو مستر ایډو یو نوم ورکړي او هغه یې الیټا. ایډو الیټا ځان سره کړي او د لید نه بار روباسي چې دې ته د بهر دنیا وویني خو د هغې ړومبی نظر په ظلم باندې ولګي او دې ته د ظلم څه عجیبه غونډه کې ښکاره شي. په خپله راغلی هم وه د ظلم نه خو دې ته د ظلم حوالې سره هېڅ څه هم نه وي یاد. مستر ایډو ورته وایي چې څه پروا نشته تا ته به ورو د هر څه په خپل رایاد شي او دا په خوشحالۍ سره هغې له یو غاړه ورکړي. بیا مستر ایډو دا ځان سره کړي او بازار ته یې ځان سره بوځي. هلته الیټا یو سکرین باندې یو گیم وویني چې هغه دې ډېر زیات خوښ شي خو مستر ایډو دا ځان سره بیا هم کړي او ورته وایي چې دا گیم سره په ډېر زیات خطرناک دی او د هغه ځای نه بوځي. دوی یو هوټل ته راشي نو مستر ایډو ورته وایي چې زه په یو منټ کې راځم. دغه دوران د الیټا خوا یو سپی راشي نو دا ورپاسېږي او هغې له خوراک ورکوي او دغه دوران دغلته یو ماشین راشي. دې ماشینانو به اصل کې د آین سیټي حفاظت کو. دا چې څنګه په د الیټا ورخیږي نو دغه ټایم یو هلک راشي او د الیټا بچ کړي. د دې هلک نوم وي هیوګو او دی د سپیر پارټ کار کوي. دا د الیټا راپاسې او دې د لاس ونیوي او د باډي ډېره زیاته خوښه شوې ځکه دا باډي ډېره ښایسته جوړه شوې وه. هیوګو د الیټا ته خپل تعارف کوي او دغه دوران مستر ایډو هم راشي. مستر ایډو د هیوګو ته ووایي چې دا زما لور ده او هیوګو د هغه ځای نه لاړ شي. مستر ایډو هم الیټا ځان سره کړي او کور ته یې راولي. چې کله شپه شي نو موږ ته یوه ښځه وښودلی شي چې دا خپل کور ته را روانه وي خو دا د کور مخې ته څوک قتل کوي. الیټا د شپې اوده وي او دا د خوب نه راپاڅېږي او دغه دوران مستر ایډو هم کور ته راشي او د هغې لاس په وینو باندې څښا وي. چې سبا شي نو موږ یو کس ووینو چې دا د مستر ایډو خواله راغلی د علاج دپاره. دی د مستر ایډو ته ووایي چې بېګا چا یوه ښځه مړه کړې ده ډېر په دردناک مرګ سره. چې دا خبره واوري نو هغه فورا د مستر ایډو لاس ته وګوري چې هغه زخمي وي او دې شک په مستر ایډو باندې پیدا شي خو دا خبره اګنور کړي او دا فورا د لیب نه بهر راوځي. د لیب د څنګه بهر راوځي نو دغه دوران یوه ښځه راشي او دې د باډي ډېر په غور سره کتل شروع کړي خو دا د هغې نه ځان خلاص کړي او د هغه ځای نه لاړه شي. دې ښځې نوم وي چیرن او دا د مستر ایډو ښځه وه خو دې اوس بریک اپ شوی دی. بیا موږ ته الیټا وښودلی شي چې دا یو ځای ته راشي. هلته کسان لګیا وي او څه گیم کوي او دغه ځای کې هیوګو هم موجود وي. هغه د الیټا خواله راشي او الیټا ته ځان سره گیم کې انوایټ کړي. چې گیم څنګه شروع شي نو الیټا ځان سره بال والي خو یو کس راشي او الیټا په زور سره ووهي او راویې غورځوي. الیټا په دې حرکت باندې ډېره زیاته غوسه شي او چې څنګه په دوباره گیم شروع شي نو الیټا عکس پسې شاته ورپسې شي او په لاره کې ګیر کړي او ځمکې ته یې راواچي او گیم لاړ شي او ویې ګټي. دا ټول خلک د الیټا په گیم په ګټلو باندې ډېر زیات خوشحاله شي او بیا هیوګو د الیټا خواله راشي او ځان سره په بایک باندې بوځي. په لاره کې د دې دوستي یو بل سره جوړه شي. هیوګو د الیټا ځان سره یو شاپ ته بوځي او هلته د چاکلیټ والي. هغه چې دا چاکلیټ وخوري نو د هغې د چاکلیټ ډېر زیات خوښ شي ځکه دې نه مخکې دی چې ته چاکلیټ نه و خوړلی. هلته یو بل کس هم راشي او د هغه نوم یې زیپین. زیپین اصل کې یو هنټر واریر و او کم کسانو به چې قانون ماته و د به هغه خلک وژل او د هغه بدل به ده ته پیسې میلاوېدې. الیټا چې کله د شپې کور ته راشي نو مستر ایډو هغې ته ایښ ناستی وي. مستر ایډو لاړ شي او هغې له خوراک راوالي او هغه ورته کېږدي او هغه روټۍ وخوري. چې سبا شي نو هیوګو راغلی او الیټا ځان سره بوځي.
الیټا ته دی په لار وایي چې زه تا نن یو ناشنا ځای ته بوځم او دا بیا یو ځای ته بوځي چې هغه د بلډینګ ټوپ وي چې د هغه ځای نه به دا ظلم ډېر زیات نږدې ښکاره کېدو. هیوګو الیټا ته ووایي چې زما دا اخري خواهش دی چې زه دې ظلم ته لاړ شم، خو ظلم ته د تلو دپاره ډېرې زیاتې پیسې لګي چې هغه ما سره نشته دی. الیټا ترې تپوس کوي چې دې له به څونه پیسې پکار دي، نو هغه ته وایي چې دې له ډېرې زیاتې پیسې پکار دي. او بیا شپه شو الیټا کور ته راشي. د شپې چې الیټا وویني چې ډاکټر ایډو بیا روان دی د شکار دپاره، نو دې پیره دا دې پیچا کول شروع کړي او دې پسې شاته روانه شي. ډاکټر ایډو یو ښځې پسې شاته روان وي او غواړي چې زه دا ښځه مړه کړم، خو چې څنګه په هغې حمله کوي نو دقه ټایم الیټا راشي او دنه د هتیار ونیوي. چې دې وګوري نو هغه ښځه نه وي، غیبه شوي او دقه دوران یو مضبوط سړی دې نه شاته راشي. دا اصل کې د خلکو یو چالو چې د میسټر ایډو یې مړ کول غوښتل او دا کسان په میسټر ایډو باندې حمله شروع کړي. دې میسټر ایډو راټینګ کړي او څنګه چې سر پرې کوي دقه دوران الیټا راشي او په دې خلکو باندې حمله شروع کړي او ډایرکټ لومړنی کس ووجي. شاته چې کومه ښځه ولاړه وه نو هغه هم رامنډه کړي او په الیټا باندې حمله شروع کړي، خو الیټا خپله کارګردګي ښکاره کړي او هغې نه په یو ډب سره سر پرې کړي او مړی کړي په هغه ځای کې. صرف هغه مضبوط سړی پاتې شي او هغه په الیټا باندې حمله شروع کړي. الیټا چې هغې سره مقابله کوي نو دقه دوران هغې ته څه زاړه خیالات رایاد شي. الیټا په دې کس باندې یو مضبوط کیک وچلی چې د هغې د وجې د هغه نه لاس پرې شي، خو چې څنګه الیټا راشي هغه مړ کوي نو هغه د هغه ځای نه وتښتي. بیا میسټر ایډو الیټا ځان سري کړي او یو ځای ته یې بوځي او دلته موږ ته پته ولګي چې میسټر ایډو هم یو هنټر واریر و. د هغه ښځې هغه سر ویسي او هلته په یو ځای کې دی چې د هغې په بدل سره د اکاونټ ته پیسې راشي. دی بهر راوځي نو الیټا ده ته ووایي چې زه هم هنټر واریر جوړېدل غواړم. نو دی الیټا ځان سړی کړي او کور ته یې بوځي او هلته ورته ټول اصلیت ووایي. کومه دا بوډي ما تا ته اچولې دا اصل کې زما د لور بوډي وه. ما د یو مخکې د یو کس علاج کړی خو هغه کس په دوباره باندې واپس ما پسې رالی او زما لور یې ووجله. د دې حادثې د وجې چیرن هم زه پرېښودم او هغه زما نه لاړه او بیا ما فیصله وکړه چې زه به یو هنټر واریر جوړېږم او اوس زه نه غواړم چې ته هنټر واریر جوړه شي او ته مړه شې د دې د لاسه. نو پلیز د دې په باره کې سوچ هم مه کوه. الیټا میسټر ایډو ته ووایي چې کله ما هغه پهلوان سره مقابله کوله نو ما ته څه زاړه خیالات رایاد شو. میسټر ایډو ورته ووایي چې ستا دماغ چې مخکې بالکل کار نه کو نو اوس یې لږ د کار شروع کړی دی او څه وخت بعد به تا ته پوره ارڅه رایاد شي. بیا موږ ته یو بل کس وښودلی شي چې د هغه نوم وي ویکټر او د میسټر ایډو دا ښځه به اوس ده سره اوسېدله. دغه ټایم دغه ته هغه مضبوط کس هم راشي چې کوم په الیټا باندې مخکې حمله کړې وه. میسټر ایډو دا ښځه ځان سره هغه کي او لیب ته یې بوځي چې پته ولګوي چې دله دونه بوره حال چا کړی دی. دقه دوران ویکټر هم هلته کې راشي. ایډو دا ښځه د ویکټر ته یو چپ وښیي چې د بل کس په دماغو کې لګېدلی و او دا ورته ووایي چې څوک دی چې هغه پر ټول ښار باندې نظر ساتي او دقه دوران پهلوان کس واپس راژوندی شي. دا اصل کې دی نه راژوندی شوی بلکې د چپ په ذریعه باندې یو بل کس کنټرول کوي او د هغه کس نوم یې نووا اصل کې په ظلم کې اوسیږي او هغه غواړي چې زه د چپ په ذریعه باندې او د خلک کنټرول کوم او د ټول عین سټي په خپل کنټرول کې واخلم. بیا موږ د میسټر ایډو وښودلی شي چې دی لګیا وي او ځان یو نوی شکار تلاش کوي او الیټا هم د هغه سړی وي او د هغه د خوا نه بل ځای ته لاړه شي. دا اصل کې هیوګو ځان سره هغه ګیمنګ ریس ځای ته بوځي چې کوم د مووي په سټارټ کې الیټا لیدلی و. دا ګیم شروع شي او دلته د خلک په یو بل باندې حملې شروع کړي. دا هم سیم د هغه ګیم په شانته و چې څنګه هیوګو به هغه ګیم کوو. بیا هیوګو ځان سره الیټا د یو کس خوا له بوځي او ورته ووایي چې دا د دې ګیم ماسټر دی. د دې ګیم دا روز دی چې کوم یو کس دا ګیم وګټو نو هغه به ظلم ته ځي او په ظلم کې به همیشه لپاره اوسیږي. هیوګو پسې خپل ملګري راشي او دی هغه خپلو ملګرو سره لاړ شي. هیوګو اصل کې یو غیر قانوني کار خو به مو کوو. دا به اصل کې خلک ګیرول او د هغې نه به یې لاس او خپې کټ کول او دغه لاس او خپې بیا په ویکټر باندې خرڅول. سبا شي نو د هیوګو ځان سره الیټا د ښار نه بهر بوځي او یو عجیبه غونډه کې مقام ته بوځي چې هلته یو پرانه سپیس شپ را پرېوتی و. دی غواړي چې دا سپیس شپ موږ دننه ولټو چې په دې کې څه دي، خو دا سپیس شپ د اوبو په منځ کې پروت و. نو الیټا په دې اوبو ته ورودانګي او په دې اوبو کې پیاده روان شي او دننه لاړ شي او هغه سپیس شپ ته ورننوځي چې ولټوي چې په دې کې دننه څه دي. چې دا د سپیس شپ ته دننه راننوځي او دا د سپیس شپ دروازه کولاو کړي نو دا مخامخ عجیبه غونډه کې څه ویني چې دا هغه رکشه کوچ لرې کې نو دننه دا ویني چې دغلته یو ښایسته غونډه کې بوډي پرته ده
دا د بوډي ځان سره راواخلي او د اوبو نه بهر راوځي. دا د بوډي د میسټر ایډو خواله راوړي. نو میسټر ایډو ورته وایي چې دا خو د یو واریر بوډي ده چې په دې ورته الیټا فرمایش وکړي چې دا بوډي ماته ولګو. نو میسټر ایډو ورته انکار وکړي. په دې باندې الیټا له غوسه ورشي او د کور نه بهر وځي او لاړه شي سیده هغه ځای ته چې کوم ځای نه به ځان رجسټر کو د واریر دپاره. هلته دا ځان رجسټر کړي د هنټر واریر دپاره او اوس دا خو یو هنټر واریر وه. دا چې کله ځان رجسټر کړي نو دا د هغه ځای نه سیده یو ځای ته لاړ شي چې کوم ځای کې به ټول هنټر واریرز راغونډ شوي وو او هلته زیپین هم راغلی و دغه ځای ته. زیپین چې دا ایز هنټر واریر ویني نو هغه دې پسې خندنۍ شروع کړي او خلکو ته وایي چې دا لقب قسم کې هنټر واریر ده. نو الیټا مخکې راشي او د خلکو ته یو سپیچ شروع کړي او ورته ووایي چې یو کس دی چې هغه دا ټول آین سیټي ختمول غواړي، یعنی دا د نووا په باره کې خبره کوي. نو خلکو ته دا خبره اس یو خندا ښکاره شي. بیا زیپین راشي او الیټا تنګول شروع کړي او الیټا د مرۍ نه ونیوي. نو الیټا یکدم هغه ونیوي او میز لې راواچوي او بیا یو هغه یو مضبوطه لته ورکړي چې هغه لرې وغورځوي. نور هنټر واریر ته ووایي چې داسې سوچته چې ما سره مقابله وکړي، زه د ټولو سره مقابلې لپاره تیار یم او بیا پر ټولو باندې حمله شروع کړي او په نمبر دا ټول کسان راګیر کړي. دغه دوران دغلته میسټر ایډو هم راشي. هغه یو چغه ووهي چې د هغې په وجه راټول خلک ودرېږي او بیا یې لیټه پسې راشي او هغه ځان څه بوځي او دغه دوران هغه کس بیا راشي، هغه مضبوط سړی چې د کوم نوم و درویشکا. د یو ملګری مړ کړي نو لیټه د هغه وینه په خپل مخ باندې ولګوي او درویشکا پسې ورپسې شي. درویشکا د هغه ځای نه تښتېدو کوشش کوي نو لیټه هم پسې لاندې ورشي. په هغه باندې حمله شروع کړي او کوشش کوي چې هغه پس طریقې سره مړ کړو، خو هغه دې پرې ډېر زیات مضبوط او هغه په لیټه باندې حمله شروع کړي. لیټه د هغه نه یو څه ټپټه شي خو هغه بیا هم لیټه وویني. نو لیټه په هغه باندې یو اخري وار کولو لپاره په هغه باندې حمله وکړي، خو هغه په دې باندې حمله وکړي او لیټه په منځ باندې نیمه کړي او د لیټه صرف یو لاس بچ پاتې شي. دغه دوران لیټه ته بیا څه پخواني وختونه رایاد شي او دغه ټایم دې پرې دا نووا هم وویني. لیټه کوشش کوي چې د هغه ځای نه وتښتي خو درویشکا هغه د ویښتو نه ونیوي او بری کړي. دغه دوران لیټه د هغه په لاس باندې حمله وکړي او لاندې راپرېوځي او بیا راودانګي او سیده د درویشکا په سر کې خپل لاس ومنډي او د هغه ځای نه ودانګي. دغه دوران میسټر ایډو راشي او هغه په درویشکا باندې اور ولګوي چې هغه د دې وجې هغه ځای نه وتښتي او دا لیټه ځان سره والي او واپس خپل لیب ته بوځي او دې پیره په خپل لیب کې دې ته هغه بوډي ولګوي چې کوم د هنټر واریر هغه بوډي وه. دا باډي څه عام باډي نه وه بلکې دې باډي خپل ریپیرنګ په خپله باندې کولی شو. اپریشن نه بعد میسټر ایډو اوده وي او لیټه راشي او د هغه نه یو چپه واخلي. دا راپاڅېږي او دا لیټه وویني چې دا اوس عجیبه عجیبه سټنټونه کولی شي او عجیبه عجیبه حرکتونه کولی شي. ایډو ورته ووایي چې دې بوډۍ سره خیال کوه ځکه که دا خرابه شو دا زه په دوباره بیا نشم ریپیر کولی. لیټه چې کله روغه شي نو دا سیده لاړه شي د هیوګو خواله او هیوګو چې هغه وویني نو هغه ډېر زیات خوشحاله شي چې لیټه بیا روغه شوه او دا ځان سره لیټه بوځي د یو بلډینګ چھت ته او هلته ورته دی د خپلې مینې اظهار وکړي چې د هغې په وجه باندې لیټه ډېره زیاته خوشحاله شي او دله یو کیس ورکړي. ته موږ ته چیرن وښودلی شي چې د هغې خواله هغه درویشکا راغلی وي او هغه ډېر زیات غوسه وي. نو ویکټر ورته ووایي چې ته هغه نشې ختمولی، دې پیره ما څه یو پلان دی چې زه به ختموم. ویکټر بیا هیوګو خپل آفیس ته راوغواړي او دته یو ډیمانډ کېږي که چېرې تا ایډیټه مړه کړه نو زه به تا ظلم ته پرېږدم. چې کله سبا شي نو دا ویکټر اوده وي چې دا څنګه وګوري نو ایلیټا د ده کمرې ته په یو کړکۍ باندې راننوځي. ایلیټا هیوګو ته ووایي چې په تا باندې څه چل شوی دی. نو هیوګو ورته ووایي چې زه په هر حال باندې ظلم ته تلل غواړم. نو ایلیټا راشي او هغه له خپل زړه روباسي او ورته ووایي چې دا دنیا ټول نه قیمتي شیز دی، دا خرڅ کو ته دې په ذریعه باندې ظلم ته لاړ شه. نو هغه ته وایي چې دا زه نشم خرڅولی، موږ به دواړه یو ځای ظلم ته ځو. ایلیټا دا ډیسایډ کړي چې زه به هغه ګیم وکړم که چېرې ما وګټم نو زه او هیوګو به دواړه ظلم ته لاړ شو. دلته د ګیم له ویکټر هم راغلی او هغه د ټولو پلیرزو له پیسې ورکړي او ورته ووایي چې د ایلیټا دغه ګیم کې مړه کوي. دلته هیوګو لا اوسه پورې د ګیم ځای ته نه و راغلی. نو ایلیټا ورپسې وکړي چې لا ولې لیټ شوې. نو هیوګو ورته ووایي چې زه په 10 منټو کې درځمه او هغه د خپلو ملګرو خوا لاړ شي او هغې بیا یو کس راګیر کړی وي چې د هغه نه لاس او خپې کټ کوي. هیوګو ورته وایي چې بس دا کار موږ نور نه دی کول پکار چې د هغې د وجې دی د خپلو ملګرو سره په جګړه باندې شي او دغه ټایم زیپین هم دغلته راشي. زیپین اصل کې د ایلیټا د وجې د هیوګو ته ډېره زیاته غوسه کېده. نو دی توره روباسي او دی هغه کس مړ کړي چې کوم کسان د هیوګو دی راګیر کړی وو. کس الزام په هیوګو باندې ولګوي چې دا هیوګو مړ کړی دی او اوس دی خو هنټر واریر و نو دی په هیوګو باندې حمله وکړي چې زه یو قاتل مړ کوم. هیوګو د هغه باندې یو بم وروړي چې د هغې په وجه په زیپین باندې اور ولګي او د هغه ځای نه وتښتي خو زیپین هم پسې شاته ور رواني او دغه دوران دا ګیم هم سټارټ شي دلته.
دا ډاکټر لګیا وي او دی دا خلک په غور سره ګوري. دی ویني چې دا خو ټول هنټر واریر دي، نو دی په منډه منډه لاړ شي او الیټا ته رنګ وکړي چې دا خو ټول هنټر واریر دي او تا مړه کول غواړي او دا گیم سٹارټ شي. دا ټول کسان په الیټا باندې په شریکه حمله شروع کړي او الیټا مړه کول غواړي، خو الیټا چونکې یو واریر بوډي لري نو هغه په ټولو باندې زوروره وخته او دا ټول کسان په نمبر راګیر کړل او په نمبر یې مړه کول شروع کړل. دغه دوران هیوګو هم الیټا ته رنګ وکړي او ورته ووایي چې زیپین ما پسې شاته دی او ما مړه کول غواړي. الیټا فوراً دا گیم پرېږدي او د هغه ځای نه هیوګو پسې را روانه شي. دا ټول واریرز هم دې پسې شاته ور روان او الیټا ګیرولو کوشش کوي. هلته زیپین د هیوګو پسې شاته را روان وي. د الیټا د واریرز ګیر کی او راټینګ کی او دې نه د سر کټ کولو کوشش کوي، نو دا یکدم پر واریرز باندې حمله وکړي او هلته یو کریشر لګېدلی او دا ټول واریرز په هغه ځای کې کریش کړي. دلته هیوګو روان وي او د پټېدو کوشش کوي او اچانک ورته زیپین مخامخ راوځي او مضبوطه لته ورکړي او چې څنګه د سر وایي نو الیټا راشي او الیټا یې ترې بچ کړي. دغه دوران الیټا په سکرین وویني چې هیوګو یو قاتل دی، په دې وجه زیپین مړ کول غواړي. الیټا زیپین راګیر کړي او مړ کوي یې، نو زیپین ورته وایي چې هیوګو زما شکار دی او د رولزو مطابق ته زما شکار نشي اخیستی او بیا په هیوګو کې تور ومنډي. دغه ته نور هم واریرز راشي، نو الیټا زر زر ځان سره هیوګو واړي او یو چرچ ته ننوځي. هیوګو حالت ډیر زیات خراب وي او هغه د مرګ په حالت پروت وي او دغلته میسټر چیرن هم راغلی و، یعنی د میسټر ایډو هغه ښځه. هغې ته ویکټر رنګ وکړي چې تا ته هغې دواړه میلاو شو که نه، نو هغه ورته په دې خبره انکار وکړي او بیا د الیټا خواله راشي او ورته ووایي چې زه ستا دا بوایفرنډ بچ کولی شم. بیا الیټا څه وخت بعد د چرچ نه بهر راوځي او زیپین ورته مخامخ ولاړي. ځان سره د هیوګو صرف سر راغستی چې مشینري دا سکن کړي او د هیوګو دا شکار د الیټا په لیست کې ور واچوي. زیپین پوه شي چې څه خو ګړبړ دی او هغه راشي او چې څنګه د الیټا نه هغه څادر لرې کړي نو هغه وویني چې الیټا د خپل زړه نه یو پیپ راوستی دی او د هیوګو سر ته یې لګولی او د هغې د وجې د هیوګو دا سر اوس هم ژوندی دی. زیپین د هغې نه د هیوګو دا سر اخلي، خو چونکې د رول مطابق د بل چا شکار نشي اخیستی نو الیټا د هغې نه توره والي او رسا د هغه نه مخ په هغه توره باندې کټ کړي او د هغه ځای نه ځان سره هیوګو دا سر یوسي او بیا سین بدلی شي او موږ ته وښودلی شي چې میسټر ایډو اوس هیوګو ته هم یو آرټیفیشل بوډي اچولې ده چې هغې باندې الیټا ډېر زیاته خوشحاله شي. دلته ایډو د الیټا ته ووایي چې دا ټول هر څه ویکټر کړي دي او ویکټر د ستا او سره بوایفرنډ قاتل دی چې د هغې په وجه باندې الیټا لومبی خو سیده لاړ شي هغه ځای ته چې کوم ځای نه به د هنټر واریر رجسټریشن کېدو او هغه ځای لومبی ټول تباه کړي او چې څه هم هلته وي نو هغه ټول هر څه ختم کړي او بیا سیده لاړ شي د میسټر ویکټر هغه ځای ته او په هغه باندې حمله کول شروع کړي. خو دغه ټایم درویش کاره شي او هغه الیټا راوغورځي. دغه دوران الیټا ته بیا څه پخواني یادونه رایاد شي چې پای کې د یو زنځیر ویني چې هغه د ټول ملګري مړه کړي. د مغز ته راشي نو دا واپس راپاسېږي او سیده لاړ شي او په درویش کا باندې حمله شروع کړي. ډومبیا د هغه نه ګوتې کټ کړي او بیا راسه هغه په منځ باندې نیم کړي. ویکټر پسې راشي او ویکټر ته ووایي چې خپل مالک له خبر ورکړه چې زه تا پسې اوس د روان یم او بیا په ویکټر کې توره ومنډي او دا ویکټر هم په دغه ځای کې مړ کړي. دغه دوران میسټر ایګو الیټا ته رنګ کړي او ورته ووایي چې هیوګو راپاسېدلی دی او هغه ظلم ته بره روان دی. نو الیټا هم هلته هغه پسې راشي او ورته ووایي چې واپس راځه، بره ځای ډېر زیات خطرناک دی. هغه چونکې بره ناست دی او هغه د هر څه ویني او هغه د هغه ځای نه دې باندې هغه زنځیر راپرېږدي چې کوم الیټا په خپل یادونو کې لیدلی و. د زنځیر رسا په هیوګو باندې راشي او د هیوګو په منځ باندې نیم کړي او د هیوګو د بره نه روان یا پرېوځي، خو الیټا راشي او د لاس نه ځان سره ونیوي. الیټا دا بره کول غواړي خو دغه دوران د هغه لاس د هغه نه کټ شي او هغه سیده لاړ شي او ځمکې ته پرېوځي او الیټا دا درد برداشت نه کړي. ډېر وخت په دې واقعې کې بیا تیر شي او بیا موږ ته وښودلی شي چې الیټا اوس هغه گیم وګټو او دا د گیم وینر شوه او دا به اوس ظلم ته ځي او دې په زړه کې دی چې دا ظلم ته لاړ شم زه به دغه نو مړ کوم او دا موی په دې زمانې ختمه شي.